سلامونه او نیکې هیلې هیلمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې که تاسو معلومات لرئ نو حاجت دې ته نشته چې زه وینا وکړم د اسرایل او د ایران جګړه روانه ده او دغه جګړې کې په نورو برخو باندې خبرې مې کړې دي. نن تاسو ته د حرب په حق باندې خبرې کوم چې حرب په دې جګړې کې ګټمند دي، په دې جګړې کې خفه دي، په دې جګړې کې کوم ډورې نیولې دي، دوی خپلواکه دي، دوی چوپه نیولې ده. نن په دغه برخه کې تاسو ته روښانتیا درکوم ان شاء الله چې په دې موضوعات باندې به هم تاسو سره خلاص شي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم خو تر اضافي خبرې تیریږي. تر هر څه وړاندې د ایران او د حربو تاریخ باید وګورو چې موږ د ایران او د حربو تاریخ څه ډول دی. کله موږ د فارس په نامه باندې چې دوی یو جعلي امپراتوري ځانته جوړه کړې ده، که د هغه امپراتوري څخه موږ شروع وکړو نو د تاسو به کله په دغه موضوعاتو باندې به سر خلاص دی. کله د فارس امپراتوري ته په هغه باندې ګوره، په دغه امپراتوري چې دوی اوس خپل په نامه کړې ده، په دغه امپراتوري کې حدودا 40 سلنه رول چې و هغه د عربانو وي، په دې کې حدودا 10 سلنه ونډه چې و هغه د ترکانو او د یونانیانو و، چې دلته یونانیانو او ترکان هم په دې کې رول درلودل او د هغه نه وروسته بیا دلته د کردان هم خپل رهبري درلودله. مګر دا د پرژیا نوم چې ورکړو د فارسي او د پرژیا چې دا هغه یو سواري یو مسافر څخه دا نیول شوی دی چې په اصل کې یو عربي لغات دی او د چې خپل په خره باندې تګ راتګ کولو نو هغه کوم منطقې کې چې دوی هغه خپل تمځای جوړ کړی و، دوی هماغه منطقې چې پخوا چې شوي بیا وروسته دا فارس راغلی دی د هماغه جوړ شوی. یعنی فارس منطقه چې دا پیدا شوه دوی د هماغه عربو که کس چې خپل سفر یې درلودل او هلته یو تمځای درلودل، هماغه خپل تمځای ته په چې عربي کلمه ده دوی فارس کلمه ورته استعمال کړه او دوی د هماغه فارس په نوم باندې مشهوره شو. خو دا بیا وروسته باندې دا منطقه د فارس په نامه شوه او په د فارس منطقه چې شوه دلته چې کله امپراتوري جوړه شوه رهبري دلته وه او د دغه رهبري باندې عربان وه، په دې کې ترکان وه، په دې کې یونانیان وه. په هغه وخت کې ګوره، په هغه وخت کې اوس د فارسیانو نفوس په ټوله ایران کې 40 میلیونه دی. تاسو 2000 کاله مخکې وګورئ، 2000 کاله مخکې نو تاسو فکر وکړئ چې 40 میلیونه اوس دي. دوی په 2000 کاله مخکې د دوی شتون دا نه وي د دغه قوم چې دوی اوس خپل ځان ته جوړ کړی د فارس په نامه، د فارسي په نامه. دوی دا قوم هغه وخت کې شتون هم نه درلود. 2000 کاله مخکې د 40 میلیونه که تاسو وشمېرئ تاسو وګورئ چې څو میلیونه کېږي. کردان تر دوی ډیر دي. کردان وګوره، کردان هم دا اوس هم حدود 80 میلیونه نفوس لري چې هغه په ترکیه کې دي، که هغه په عراق کې دي، که هغه ایران کې دي، که هغه سوریه کې دي، که هغه د منطقې کې ټول چې پراته دي. دوی وګورئ د کردان د دوی په څو مراتب ډیر دي. او که راسو ترکان ته وګورو، ترکان هم چې دي هغه ترک هیوادونه چې دي د ازبک او د ترکمنو د هیوادونه هم ورسره یو ځای کې دا حدود 280 میلیونه تر 300 میلیونه نفوس د ترکانو سره دی. نو دا د فارس امپراتوري هم که تاسو په صحیح د مطالعه کوئ دلته د فارسیانو چې اوس دوی خپل ځان بولي د دوی هیڅ رول پکې کې نه وي او نه هم دا منطقه او دا رهبري د دوی چې اوس خپل ځان د قاجار جوړ کړی او دا بل څه جوړ کړي دي. دا ټول جهالت دی. که تاسو شاهنامه د فردوسي وګورئ، په فردوسي کې چې کوم منطقې دي دا ټول د افغانستان په سیمې دي چې هغه کې غزنی راځي، که هغه د بلخ منطقې راځي، که هغه مثلا د شبرغان منطقې راځي، که هغه یعنی داسې منطقه نشته چې هغه د اوسني ایران په حق باندې ویل شوی. هغه ټول د افغانستان منطقې دي، مګر دوی په جهالي ډول باندې هلته یو نوم ځان ته جوړ کړی او هغه بیا هلته په هماغه باندې اړولی دی چې ټول شاهنامه د افغانستان پر موضوعاتو باندې لیکل شوی دی، مګر دوی بیا خپل ځان ته راکش کړی دی دا یو جهالي ډول باندې. که راسو پر داسه باندې البته راسو د عربو داسه په خطر بری نو دوی د هغه وخت کې د عربو پر دغه منطقې باندې خپل رهبري درلودله، که هغه پر د ترکانو باندې خپل رهبري درلودل، که هغه په
د څه باندې په اوسني ایران باندې خپل رهبري درلوده. دغه رهبري چې دوی د فارس امپراتوري په نامه باندې یادېږي، دوی په هغه وخت کې ایرانیان د څه چې وه عربان چې وه ډېر رول یې درلود، او عربان په نفوذ کې هم ډېر دي. او بیا که رسو د اسلام د ظهور سره بیا دلته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهبري باندې د دوی فعالیت بیا ډېر سو. د مسلمانۍ چې رامنځته شوه دلته عربانو خپل رول درلودله. دغه رول ته چې وګورو عربان د پخوا څخه وه او د پخوا څخه هم دلته د دوی سره په ښه ډول باندې ګزارې کړې ده. او ایرانیانو دومره هغه وخت کې دومره توان نه درلود چې د دوی پر ضد باندې اقدام وکړي یا هم کوم ناروا وکړي. خو چې کله راسو د ماډرن دورې ته چې اوسه ایران د چین او د روسي په پیسو باندې پروژې واخیستلې، او په ټول د تاریخ کې د عربانو د خوا پر ایران باندې دومره غلط وارې سوي نه وه، مګر چې کله د چین پروژې داسې ته راغلې، دوی واخیستل د ایران پر ضد باندې د عربو پر ضد باندې اقدامات شروع کړه. هلته په عراق کې څه بدبختي جوړ کړه، په سوریې کې څه بدبختي جوړ کړه، په لبنان کې څه جوړ کړه، یمن کې څه جوړ کړه، په سعودي عرب باندې څه فشارونه راوړه، په اماراتو څه فشارونه راوړه، په قطر باندې څه فشارونه راوړه، په بحرین باندې. بحرین چې وګوره، بحرین چې یو وخت د ایران یو برخه وه، تاسو د شاه په دوران کې دوی خپل استقلال واخیستلو، او دوی تر اوسه پورې هم دوی په همدغه امید ناست چې بحرین به یو وخت ورته رسي. همدا اوس د بحرین جي ډي پي د ایران تر جي ډي پي لاړه ښکاري، ځکه چې هلته د کلنۍ عاید د هر کس چې دی حدود $7,000 دی، او د ایران کې په $500 بالا هم نه دی. نو دا د حرامو هیوادونو چې په مجموع کې موږ وګورو، موږ په ټول تاریخ کې د ایران سره په پرتله کو ایرانیان سره دوی بد گزاره کړې نه ده، او نه هم ایرانیان ته بد گزارې ورکړې ده. مګر ایرانیانو به چې کله هم د روس او د چین پیسې ورته راغلې او د تیلو پیسې ورته راغلې، دوی په ډېر غیر اخلاقي ډول باندې په عربو باندې ګزارونه وکړه، عربو ته بې احترامي وکړه، او عربو ته مشکلات وکړه. او چې کله هم عربو ته مشکلات جوړ کړه، عربو دا کار یې وکړ چې مخکې ویډیو کې تاسو وویلو، اسرائیل راپورته کړ، او د پر ضد باندې اقدام وکړ، او شاید امکان لري څو وخت بعد هم له منځه یوسي. اوس راځم په دې کې چې عرب څومره ګټمن دي. عرب په دې کې زه تاسو ته وایم چې عرب د خپل ټول طاقت په دې باندې مصرفوي تر څو ایران باید د سیمې څخه باید ختم شي. ایران باید د سیمې څخه ختم شي. ایران باید داسې نه وي چې که سبا دغه حکومت ختم کېږي او ایران به داسې حرامه پاتې شي. ایران کې دا حکومت لاړو، ایران به ګوره، ایران به په کردستان باندې تقسیمیږي، ایران به په بلوچستان تقسیمیږي، ایران به په عرب باندې تقسیمیږي، ایران به په فارس تقسیمیږي، عرب به په ترکمنو ویشل کېږي. هلته څو هیوادونه به جوړېږي، هلته ازریان دي، هلته عربان دي، هلته لوران دي. دغه ټول قومونه چې دي هلته د دوی پر ضد باندې اقدام کوي، او دا حکومت که د دوی د لاسه ولاړې، نو ایران کې ډېر حالت خرابېږي، او عربان دا وار نه پرېږدي، ځکه چې عربان سره دوی ته عربان په ټول تاریخ کې دوی ته ښه کړي، مګر دوی ښه ونه کړه. دا ځل که عربانو لاس پر بر سو، نو دا وار کې ډېر کارونه به دلته خراب کړي. هلته پر ایران باندې که دا حکومت ولاړې، ایران کې به دومره بد حالت راسي چې افغانستان کې هېڅ وخت دا بد حالت راغلی نه وي. نو دا تاسو ته د تاریخ په اوږدو کې د عربانو انډوالي او داسې چې تاسو ته ویل، او د ایرانیانو او فارسیانو داسې انډوالي تاسو ته ویل. او دغه وخت کې چې پر عربو باندې د دومره کارونه وکړه، نو عرب ډېر تاواني هم څوک په امارات کې هغه حمله وي، د اماراتو هماغه حملې سره سیاحین ډېر ختم شو، ډېر کم رانه، مسافرونه کم شوه، او څو پروازونه په یو هفتې دوه هفتې لپاره وځنډېدله. دا ټول هغه څه دي چې عربان بیا نه غواړي چې دلته بیا پر عربستان باندې د ایران د خوا موشکان ووهل سي، توغندي وتوغول سي، او د ایران د خوا دلته نور شوم اهداف پلي سي. نو ایله مند یم چې په دې کې زموږ ټول افغانان معصومه پاتې سي، او د جګړه په خیر ژر ختم سي. دا و د نن ورځې ویډیو. هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړم چې تر بیا هم په الله سپارم. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ، نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ، نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ، نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.